شیر عالمه که زما دا یادي بیا به تا د قرض پیسې نه درکوم. السلام علیکم وروره. وعلیکم السلام وروره څنګه خیر دی ملګري داسې کار دی زه خو دلته میلمه یم که نه ښه دا شیر عالم چې کومه دی دته دا جنګې دلته کوم ځای کې دی یار یاره روکې زه په خپله میلمه یم خو دغه مخکې ځای کې دوه دي تپوس یې وکړه یو پکې ښه کوم ځای کې ته لږ داسې را مخامخ شه کوم ځای کې د مخامخ دوه ښکاري که نه واو نو دقل د دغه دوه کې به یو وي ښه بس ټیک ته زه خو ډېرې خوشحاله که صحیح ده جرسي خو مارچه خو نه وې مړه جرسي څه کې خو به زه تپوس وکړه که نه یار ښه څنګه عجیبه انسان یې والله ډېره ښه جرسي دی وخو چې دغه کې ورغلم لږ نور به هم برانډ ښکارېدم خو زه ستا خوښه ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 دا سړی خو دې ګاډي له دیکې ورکړي راشه نیکې کار خو کړه دیکه وسو وخه څه دې وکړل ولې تا دیکې ورکولې بس ما هم ور دیکه ورکه ګاډی خو روان شو که نه وی خدای دې بې خو باسه ولې خدای دې بې خو باسه ګاډی خو درانه کندې ته لاړه کو ما خو ورزش کو نو مونږ ته څه پته وه زبره ورې هغه شیر اعظم جنګې کوم ځای دا خدای مسلمانه ټول تارونه دې ورته وروستي دي داجي دا ما نه دا خو بس د هغه لاندې کار نه ده چا چې دا بجلي ده راشي او یاره به دلته پکې قداري ټول د هغه په خپله الټه وروستي دي ماړه دا ته لاس څه کوې ماړه دا ته لاس څه کوې زه دوکان ته ولې واټرې راته پرتې دي زه کوم او زه راځه شابه زه درلم به شابه دا لږ کار دی دا ختمومه یاره مڼه خو یا لکه بجلي خو اوس هم ټیک نه شوله انواټر اوس هم پړکار او راپړکار کېده ولې مړه ساده سړیه تا ته څوک وایي چې د ځان استازي کوه دا تارونه له ما ټیک کړي وو او تا ټول بیا الټه کړي دي وروستي دي ولې تا څه چل کړي دي مونږ دې په پلارو ټکولو سړیه ما ویل دې څه به لږه بجلي تیزه شي خو ما چې لوډ پې واچومه نو انواټر एकदम بند شي مسلمانه ته نور ته وګوره ډیم دې مکمل اوریس تاویږي را تاویږي دوندونه دي دا څه وړې خو نه وي چې دې به دومره پاوري ها عبدالخالق له یې بیله بجلي ورکړې ده تاماش له یې بیله ورکړې ده ولې دا څه وابدره څه ټولې دې پنځه شمسیانې نه دي لګولې او ته به سم دغه یې پکې کړې دي خیر دی مړه د ثواب په نیت مې یو تار ورکړی دی خو په دې خوږوړي کې ما هېڅ هم لګولی یار نو بس دا خو دې زه منمه چې د ثواب په نیت یې یو تار ورکړی دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی ځکه چې خوا کې درسره غریب سړی وي او د هغه بجلي نه او تا وله بجلي د خپلو شمسیانو نه ورکړه دا خو دې ثواب وګټه صدقې جاریه شوه خو دا بله خبره د مسلمانانو دغه خو وړې و که نه ځکه په ایسي لګېده اوس خو جمع دي زه یم یو لساتو کسانو له نورو نه د ثواب په نیت ورکړه خو یو تار ورکړه خو بلپونه پرې لګوې نو اوس خو دا تا ته وروره ایسي نه شي لګولی چې تا له به اوس کوټه هم ګرموي او راډ به هم درته لګېدلي به دا خو اوس جمع دي که نه یار ښه اوس داسې کار وکړه چې را پکې نیم خو راته لګوي که نه ښه چې پکې پې ځان ته لګې دا خو اسانه دی چې کار به وکړې په دې لوډ ولې ورچې ځان له به یو شمسي والي او په هغې باندې ځان ته 12 ولټ پکې لګوه ښه مزېدارو او کني بس زه هم سره د جامو ورته لامبم او په لمدو کپړو کې ورته سمله چې زما د دیاړی وخت راغی نو ته اوس اوتې بوتې وې یخ ژمي کې دا پرخې شورو دي ته پکې اوس ځان ته پکې لګې مزغورې کار پرېښوله که نه تا ته ما نه وې چې تا بیا راونه خېجې ګوره دا ځل به دې کېدای شي شمسیانې دې اور ولي تارونه به یې الټه وروسي راځه چې کوزي ګو راځه په تا څه چل وشو راځه استاد څنګه چل دی شمسیانې ټیک شوی که نه بلپونه خو مې اوس هم پړقېږي یار دا څوک دی دا هغه عبدالخالق دی که نه چې هغه تار مې وله ورکړی دی ها نو بس پړقېږي دي که نه لکه تا له خو هېڅ هم د ثواب په نیت درکړی چې د دني بس تا به هم وسني که نه ثواب په نیت کې ما دی استاد ده خو 2 کسانو بیجي ورکړې ده 2 روپۍ میاشت رانهلي ها ما چې دا څنګه خیرست راغشتې چې لوډ پې زیات دی او لوډ پې زیات دی پنور کې د تجارت شروع کړې دي